آزادی د اسمان مرلی و غازی امان الله شاه غازی احمد الله. السلام علیکم ګرانو کتونکو، وقار خان یم د معیار نیوز په شیشه د خصوصي خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د افغانستان د خپلواکۍ 101 ورځ ده. په دغه مناسبت سره دا پروګرام را جوړ کړی دی. ټولو افغانانو ته د خپلواکۍ ورځ مبارک وي. ډیر محترم مشر اسفندیار خان لالا مسخیل را سره دی. د هغوی سره به دغه افغانستان د لوی افغانستان د خپلواکۍ په هکله خبرې اترې کوو. خان لالا د خپلواکۍ ورځ هم مبارک شه او خپل پروګرام کې درته ستړي مه شي وایم. مهرباني وقار خانه، دا د خپلواکۍ ورځ تاسو ته هم مبارک شي او د افغانستان ټولو افغانانو ته او ټولو پښتنو ته د دغه نیکمرغه ورځې مبارکي وایم. ډیره مننه خان لالا د وخت راکولو. خان لالا دا پروګرام هم په دغه غرض را جوړ کړی دی چې زمونږ افغانان وروڼه د ازادۍ د تاریخ نه خبر شي. نن دغه 101 ورځ ده د ازادۍ او د غازی امان الله خان بابا د تاریخ نه خبر شي. نو که د افغانستان د ازادۍ په هکله او د غازی امان الله خان په هکله څو خبرې راته وکړي نو مننه به وي. مهرباني اول خدا پکار دی چې امان الله خان څوک و. امان الله خان د امیر حبیب الله خان زوی او د امیر عبدالرحمن خان نسي و. د په خپله ټوله کورنۍ کې په خپل ټول خاندان کې د دیو نه په بېله لاره باندې روان او د ډېر جداګانه فکر خاوند و. په 1919 کې امان الله خان د انګریزانو نه ازادي واخیستله او دغه نه تر دې وخته پورې 101 کال دی یا 101 کال د هغې نه تېرېږي چې افغانانو دا ازادي اخیستې ده. او دا ازادي یوازې د افغانانو دپاره نه بلکې د ټولې منطقې دپاره د ټولې سیمې د علاقې او د ازادۍ دپاره یو ستر نشان او یو دغه موږ بوللی شو، یو سمبول موږ بوللی شو. نو غازي امان الله خان په خپله ډېره مېړانه باندې دی راووتو او د ویښ زلمیانو یو ډله یې تشکیله کړه چې په هغې کې ډېر زیات افغانان او پښتانه شامل وو او هغوی دا وکړی شو چې د افغانستان قوم متحد کړي، هغو متفق کړي او بالاخره د برطانیې نه خپله ازادي واخلي او هغوی رسما په دې باندې اعتراف وکړي چې موږ دا ازادي ومنله او افغانانو ته هم ازادي ورکړه. ډیره مننه خان لالا د وخت راکولو.